ژوند دیږي بیا په څېر د سپینلنو نه پو دریم قسم عاجزي چې د قومندانانو او حکمرانانو د پاره ده. قومندان صاحب او حکمران صاحب چې په کوم علاقه کې قومندان وی ولایت لري، صلاحیت لري او ما تحت کسان لري، هغه به بیا داسې نه کوي چې کم شی د سیاست موافق واغه کوي شریعت پرېږدي. دغه دپاره بیا عاجزي دا نه ده چې د یو څوک پر لاس مچ کي، چې شل کرته یو څوک پر لاس مچ کي چې د الله د جن خیال ونه ساتي، په دې باندې به د کې عاجزي نه راځي. د عاجزي تعبیر، د عاجزي دغه تعریف د قومندان او د باچا دپاره دا دی چې د الله د جن په خاطر د الله جن به غوره کوي، سیاست به پر جن نه غوره کوي. کدا سي شي راغی چې ام پکې سیاست وو، ام پکې شریعت وو، هغه به کوي. نور کدا دین وو د سیاست ټکر سره راغی، دین به غوره کوي، سیاست به پرېږدي. دا د قومندان او د باچا د پاره، د حکمران د پاره د عاجزي ده چې لس کرته سل کرته د خپل ټول ولس خلق پر لاسونو او پښو مچ کې دا عاجزي نه ویل کیږي. چې کله د الله رب الجلال دین ته خلق تسلیم کړه، چې کله خپل ځان او دا دین او دا د سیاست مقابل جوړ نه کوي، بیا دغه وخت عاجزي د حکمران د پاره ده. ما او تا چې ملنګیان یو، حکمرانی نه لرو، علمیت نه لرو، ما تحت خلق نه لرو، ما استاد لپاره عاجزي دا ده چې د خپل پیر او د نیک عالم، د رباني عالم د دې اطاعت وکړم. ما استاد لپاره دا عاجزي ده. او کوم څوک چې ما تحت لري، هغه حکمران وي، قومندان وي، سیاست لري، هغه بیا د دین سره په سیاست باندې ملنډ نه وي. دین با په دین با عمل کې کچيري دین او سیاست په مقابله کې سره رااله، دین ته به ترجیح ورکړي. د رسول الله صلی الله علیه وسلم سنت او سیاست په ټکر کې رااله، سنت ته به ترجیح ورکړي. دغه د پاره عاجزي ده. د دریم قسم عاجزي ده. څلورم قسم عاجزي خاص د اولیاء او د پیرانو او د مرشدینو د پاره ده. دغه د پاره به عاجزي ده چې کم شی د ذوق مقابل وو. په دین کې یو شی راغی، هغه دین کې هغه شی جواز لري، خالی د ذوق نه مني او د شوق او طبیعت نه مني، هغه دین ته به ترجیح ورکړي، هغه شوق او ذوق ته به ترجیح نه ورکړي. عاجزي اوله مرتبه کې د دین په خاطر عاجزي ده. د عالم د پاره یو قسم عاجزي سو، د عام خلکو د پاره بل قسم عاجزي سو، د قومندان او حکمرانانو د پاره دوم بل قسم عاجزي سو، او خاص د اولیاء د پاره او د مرشدینو د پاره دا بیا بل قسم عاجزي ده چې د خپل ذوق موافق به، خپل ذوق په مقابل د شریعت نه ګرځي. چې یو شی د ذوق او هغه قسم د شریعت مخالف بیا دی کی، دا عاجزي نه ده.